د هرات نور الجهاد سب سټیشن څخه د انجیل ولسوالۍ شیدایي پورې د ډبل سرکټ غځونې پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د نور الجهاد سب سټیشن چارو بشپړتیا سره سم د انجیل ولسوالۍ شیدایي پورې د ډبل سرکټ غځونې چارې پیل شوې چې دا مهمه پروژه لنډه موده کې بشپړه او د اماراتي شرکتونو لوی ریاست رئیس د افغانستان برېښنا شرکت رهبري او د هرات ولایت ځایي مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. موږ باید د هیوادوالو د اړتیاو پر کولو ته توجه وکړو او دلته سرمایه‌ګذاري او اقتصادي پرمختیا ته وده ورکړو ترڅو یو ځل بیا زموږ او تاسې هیواد د بهرنیو احتیاجاتو څخه خلاص په خپلو مټو متکي او یو باعزته او خپلواک هیواد وګرځي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل چې هرات کې زموږ زرګونه پیرودونکي د برېښنا ضایعاتو او تخنیکي ستونزو سره مخ وو چې د نوي ډبل سرکټ د پروژې بشپړتیا سره د 260 ترانسفارمرونو ستونزې حل شوې. یو ډبل لاین یا ډبل سرکټ 10 کیلو ولټ لدغه سب سټیشن څخه منبع اخلي د شهیدایي سیمې پورې او داسې د انجیل د ولسوالۍ شرقي سیمې د ګذرې د ولسوالۍ بعد شرقي سیمې د هرات ولایت د شپږمې اتمې او 15مې ناحیې بعضې سیمو ته به تقریبا له 2000 څخه ونیسه تر 5000 مشترکینو ته برېښنا ورکول کیږي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي احمد الله متقي هم خپل وینا کې د افغانستان برېښنا شرکت هڅې د برېښنا پراختیا او اصلاح برخو کې وستایلي او پر هیوادوالو یې غږ وکړو چې د برېښنا لګښت کې سپما ته ځانګړې پاملرنه وکړي. داسې انرژي د یو هیواد په پښو د درولو لپاره تر ټولو مهم اهمیت لري. موږ او تاسې باید همدومره قدر وکړو. د یادونې ده چې د نوي ډبل سرکټ د پروژې سره د انجیل او ګذرې ولسوالیو ختیځو ساحو سربیره د هرات شپږمې اتمې او 15مې ناحیې اړوند له 2000 د زیاتو پیرودونکو برېښنا پیاوړې او ډاډمنه شوه.